السلام علیکم د ای بی انګلیش چینل ته ښه راغلاست. زه به نن تاسو ته په دې ویډیو کې یو څو داسې جملې ښیم چې تاسو ته به ډېر په کار راشي او تاسو به ډېر مدد ورنه ولئ. دغه جملې دي چې تاسو به د سکول کلاس کې، کالج کې یا داسې یونیورسټي کلاسو کې یا نورو انسټیټیوټ کلاسو کې تاسو یو بل سره خبرې اترې کولی شئ ورباندې. نو دغه جملې ډېرې مهمې دي. تاسو دا ویډیو اخره پورې وګورئ او ډېر څه به ورنه زده کړئ دې جملو نه. نو راځئ چې دا جملې زده کړو. Why did you come so late today? ته نن دومره ناوخته ولې راغلی؟ Why did you come so late today? ته دومره ناوخته ولې راغلی؟ نو تاسو جواب داسې ورکولی شئ چې I woke up late this morning. I woke up late this morning. نن سهار زه ناوخته پاڅېدم. ځکه زه نن لیټ راغلم چې نن سهار زه ناوخته پاڅېدم. I woke up late this morning. نن سهار زه ناوخته پاڅېدم. Why were you absent yesterday? Why were you absent yesterday? پرون تاسو ولې نه راغلي؟ یعنی پرون تاسو ولې غیر حاضر وئ؟ I had a piece of urgent work. زما ضروري کار و. جواب یې تاسو څه ورکولی شئ چې I had a piece of work. I had a piece of urgent work. زما ډېر ضروري کار و یا زما ضروري کار و. I was ill. زه بیمار وم. یا تاسو داسې ورته ویلی شئ چې I was ill. زه بیمار وم. I had gone to dash. I had gone to dash. زه پلانکي ځای ته تللی وم. I had gone to dash. زه پلانکي ځای ته تللی وم. Who else was absent? Who else was absent yesterday? پرون بل څوک غیر حاضر و. یعنې چې کلاس کې تاسو ورته شئ یو بل سره خبرې کوئ، تاسو یو کس وایي چې ته پرون ولې نه وې راغلی، هغه خپله سټوري درته بیان کړي. بیا تاسو نور داسې وایئ چې بل څوک پرون اپسنټ و، نور څوک اپسنټ و. نو تاسو به بیا څنګه وایئ whose else was absent yesterday. پرون بل څوک غیر حاضر و. Ahmad, Ali and Akbar was absent yesterday. Ahmad, Ali and Akbar was also absent yesterday. اکبر، احمد او علي پرون غیر حاضر وو. Were you present before yesterday? Were you present before yesterday? آیا ته پرون نه بله ورځ حاضر وې؟ Were you present before yesterday? آیا پرون نه بله ورځ ته حاضر وې؟ It was holiday the day before yesterday. It was holiday the day before yesterday. پرون نه بله ورځ چوټي وه. Why did you write in English yesterday? What did you write in English yesterday? پرون تاسو په انګلیش کې څه لیکلي وو؟ یعنې پرون تاسو په انګلیش کې څه لیکئ کړې وه. What did you write in English yesterday? پرون تاسو په انګلیش کې څه لیکئ کړې وه. We wrote a story and essay. We wrote a story and essay. موږ یوه کیسه او هم یو مضمون لیکلی وو. موږ پرون یو کیسه او هم یو مضمون لیکلی وو. Just reading. او که چېرته مو نور څه نه کړي، صرف مو ریډینګ کړي وي، نو تاسو ورته ویلی شئ چې just reading. صرف مو ریډینګ کړی وو. We did not write anything. موږ نور څه نه وو لیکلي. We did not write anything. موږ نور څه نه وو لیکلي. Did the teacher take a test in English? Did the teacher take a test in English? آیا استاد په انګلیش کې ټیسټ واغشتو؟ No, he postponed the test. No, he postponed the test. نه، هغه ټیسټ وانغشتو، یعنې هغه ویل چې ټیسټ به بیا واخلو. No, he postponed the test. نه، هغه ویل چې ټیسټ به بیا واخلو. او که چېرته اغشتي وي Yes, he did. هو هغه واغشتو. Yes, he did. هو هغه واغشتو. Will you come tomorrow? آیا ته به سبا راځې؟ Will you come tomorrow? آیا ته به سبا راځې؟ نه چې ته یو کس ته وایې چې آیا ته به سبا راځې، نو څنګه به ورته وایې Will you come tomorrow? آیا ته به سبا راځې؟ Will you come the day after tomorrow? یا که ته چېرته داسې ورته وایې چې آیا ته به سبا نه بله ورځ راځې Will you come the day after tomorrow? آیا ته به سبا نه بله ورځ راځې. Yes, I will. هو زه به راځم. Yes, I will. هو زه به راځم. May I borrow your notebook please? مهرباني وکړئ ستا کاپي ما ته راکړه.
یعنې چې کله یو سټوډنټ یا یو کس 2 ورځې 3 ورځو لپاره چوټي اخلي نو بیا اکثر هغه بل ملګري ته وایي ته ماته خپله کاپي راکړه چې زه دا کار تر کمپلیټ کړم. هغه داسې ورته وایي چې may I borrow your notebook please مهرباني وکړئ ستا کاپي ماته راکړه. sorry I have given it to other sorry I have given it to other یا تاسو داسې هم ورته ویلی چې sorry I have given it to Ali مهرباني وکړئ یا بخښنه غواړم دا ما علي ته ورکړې یا بخښنه غواړم دا ما بل کس ته ورکړې. here you are دا واخله او که چېرته تاسو یې ورکوئ نو تاسو بیا ورته داسې هم ویلی شئ here you are دا واخله. دا here you are دا یو داسې جمله ده چې تاسو هر څه ورکوئ یو کس ته یو things ورکوئ نو تاسو دا جمله ورته استعمالولی شئ چې here you are دا واخله. sorry mine is also incomplete sorry mine is also incompleted یا تاسو کس ته داسې هم ویلی شئ چې خفه نه شئ زما هم مکمل نه ده چې یو کس کاپي نه ورکوي او هغه ته وایي چې زه بخښنه غواړم یا خفه نه شئ زما هم مکمل نه ده. sorry mine is also incompleted بخښنه غواړم یا خفه نه شئ زما هم مکمل نه ده. ask someone else د بل چا نه وغواړه ask someone else د بل چا نه یې وغواړه یعنې چې کله موږ خپله کاپي ورنه کوو هغه کس بیا مشوره غوندې ورکوو موږ ورته چې د بل کس نه وغواړه نو بیا موږ ورته ask someone else د بل چا نه یې وغواړه. may I borrow pen please مهرباني وکړه ستا پن ماته راکړه may I borrow pen please مهرباني وکړه ستا قلم ماته راکړه. just for 5 minutes please صرف د 5 منټو ته just for 5 minutes please صرف 5 منټو ته. here you are دا واخله ما تاسو ته مخکې ویلي چې دا here you are کومه جمله ده دا موږ هر څه دپاره استعمالولی شو. اوس دلته د پن خبر کېږي نو د پن دپاره یې موږ استعمالوو هلته د کاپي خبر کېده د کاپي دپاره موږ استعمالوو دا د هر څه لپاره استعمالیږي. here you are دا واخله. did you write yesterday lesson آیا تا پرونی سبق لیکلی ده did you write yesterday lesson آیا تا پرونی سبق لیکلی ده. yes I did هو ما لیکلی ده yes I did هو ما لیکلی. did you complete your notebook آیا تا خپله کاپي مکمل کړه did you complete your notebook آیا تا خپله کاپي مکمل کړه. why don't you complete your notebook تا خپله کاپي ولې مکمل نه کړه یا ته خپله کاپي ولې نه مکمل کوي. may I come in please آیا زه دننه راتللی شم چې تاسو کله چا نه یو تپوس کوئ چې آیا ما ته اجازت شته چې دننه راشم نو تاسو به څنګه ورته may I come in please آیا زه دننه راتللی شم. may I ask a question please آیا زه یو پوښتنه کولی شم may I ask a question please آیا زه یو پوښتنه کولی شم. may I sit over there please آیا زه هغلته کېناستلی شم یعنې چې کله یو ټیچر په بورډ باندې خط لیکي ماشوم ته نه ښکاري یا یې مخې ته بل کس ناست یا هغه ته شاته نه ښکاري نو هغه بیا اکثر ورته وایي آیا زه هلته کېناستلی شم دې بورډ ته خوا کېناستلی شم نو بیا هغلته دغه جمله موږ ته په کار راځي may I sit over there please آیا زه هغلته کېناستلی شم. may I drink water please آیا زه اوبه څښلی شم may I drink water please آیا زه اوبه څښلی شم. may I clean the board آیا زه تخته صفا کولی شم یعنې چې کله استاد په بورډ باندې خط ولیکي او ډکه شي هغه بیا ماشوم وایي چې آیا زه دا بورډ صفا کولی شم دا تخته may I clean the board آیا زه تخته صفا کولی شم یا آیا زه تخته صفا کړم. don't erase it مې صفا کوه don't erase it مې صفا کوه کله ورته استاد وایي چې مې صفا کوه یا کله ورته یو سټوډنټ وایي چې ما دا کار نه دی لیکلی مې صفا کوه. I have not written it ما دا نه ده لیکلی I have not written it ما نه ده لیکلی. may I start reading آیا زه reading شروع کړم may I start reading آیا زه reading شروع کړم. what page is it please مهرباني وکړئ کومه پاڼه ده یا مهرباني وکړئ کوم پیج ده یعنې یو سټوډنټ استاد ته چې آیا زه reading چالو کړم بیا استاد ورته وایي مثال چالو یې کړه هغه ته بیا د پیج معلومات نه یې ورته چې کوم پیج نمبر ده کوم پیج نه یې سټارټ کړم نو بیا به دا ورته what page is it please مهرباني وکړئ کوم پیج ده. I did not understand it زه په دې باندې نه پوهېږم یا I did not understand it زه په دې باندې پوه نه شوم.
Could you please repeat that? Now I got it. مهرباني وکړئ تاسو هغه دوباره تکرارولی شئ؟ مننه سر. زه اوس پوه شوم. Thank you sir. Now I got it. مننه استاد زه اوس پوه شوم. Look at the board. بورډ ته وګوره. چې کومه خبرې کوي یا تختې ته نه ګوري استاد ورته وایي تختې ته وګوره بورډ ته وګوره. نو څنګه وایي Look at the board. تختې ته وګوره. Write on board. په بورډ باندې لیکئ وکړه. Write on board. په بورډ باندې لیکئ وکړه. Don't write my name on board. Don't write my name on board. زما نوم په بورډ باندې مه لیکه. Turn the page. پیج واړوه یا پاڼه واړوه. Put the books in your bag. کتابونه په بیگ کې کېږده. Put the books in your bag. کتابونه په بیگ کې کېږده. What time is it? څو بجې شوې؟ چې کله موږ کس نه د بجو باره کې تپوس کوو نو موږ ورته وایو چې What time is it? څو بجې شوې؟ یا موږ چا نه تاریخ باره کې خبرې کوو نو بیا به موږ دې ورته وایو What date is today? نن څه تاریخ ده. What date is today? نن څه تاریخ ده. What date is tomorrow? سبا به کوم تاریخ وي. Don't disturb us. موږ مه تنګوه. Don't disturb us. موږ مه تنګوه. Bye. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. د خدای په امان سبا به ملاقات کوو. چې کله موږ کس سره په مخه ښه کوو نو بیا به موږ څنګه وایو Bye. See you tomorrow. د خدای په امان سبا به ملاقات کوو. I hope that you understand on these words. See you next time in next video. Goodbye. Tada. At last, my request is that from all of you subscribe these channels and share with others. Thank you so much.